د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار د حشمت خان خلیل کرزي د شهادت د دویم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا وکړه. په سلام خانه ماڼۍ کې جوړه شوې غونډه کې ملي مشر حامد کرزي، د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله، د جمهوري ریاست مشاورینو، د اجرایي ریاست مرستیالانو، د سولې عالی شورا رئیس، د ملي شورا مشرتابه و استازو، قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس، د کابینې غړو، جهادي او سیاسي شخصیتونو او قومي مشرانو حضور درلود. په پیل کې عصمت قانع د شهید حشمت خان خلیل کرزي ژوندلیک ولوست چې په هغه کې د خان شهید د ژوند مهمو کارنامو، هڅو او ملي ارمانونو ته په اشارې نوموړی یو منلی او پیاوړی ملي شخصیت یاد کړ. ورپسې د جمهور رئیس صلاحکار او د شهید حشمت خان خلیل کرزي د تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې د کمیسیون مشر محمد داود ګلزار د یاد کمیسیون پریکړه لیک چې په 8 مادو کې ترتیب شوی ولوست. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د شهید حشمت خان خلیل کرزي د کورنۍ په استازیتوب د خبرو پر مهال وویل: خان په داسې کورنۍ کې لوی سوی او پیدا سوی و چې په هغه کې ملي اخلاق او خصوصا په دغه حالت کې چې دی د ولس سره یو ځای و، د ده په رګو کې او د فامیل په رګو کې دغه ملي احساس پیدا دی. ښاغلي کرزي د خان شهید د ملي ارمانونو په هکله یادونه وکړه چې غواړم چې مختصر د خان 4 ارمانو ته اشاره وکړم او دغه ارمانونه هر یوې ملي بڼه درلودل. اول د خان شهید ستر ارمان سوله. خان شهید په دې پوهېدی چې که سوله و دې وطن ته رانسي، د ژوند هیڅ برخه که اقتصادي، که ټولنیزې، که معرفي پر مخ ته نه ځي. دوهم ارمان د خان د معرفو د غوښتله چې د وطن لویشته معرف ورسي، د غوښتله چې هر ځوان، هر ماشوم ته قلم کتاب په لاس کې ورکړي. دریم، خان همیشه قربانیم د ملي وحدت سو او ملي وحدت یې په زړه کې و، په هر ثانیه د ملي وحدت غوښتی. خان د ولسواکي او د ښه حکومتداري ډېر همې غوښتله، همې ارمان. د خان د ارمانونو د پوره کولو لپاره یې د یو خیریه بنسټ د جوړولو ژمنه هم وکړه. د خان ارمانونه به څنګه پر ځای ته رسو. نن د دې ځای درته اعلان کوم چې د خان په نامه به یو خیریه بنسټ جوړیږي په دا راتلونکې هفته کې. دا به د خیریه روزنیزه بنسټ چې د یتیمانو، د بېکسله ځوانانو آواز به اوري. دوی به ځوانانو ته هم په داخل کې هم په خارج کې، خصوصا د ناامنو سیمو ځوانانو ته به بورسونه ورته ترتیبوي او خصوصا په مساجدو، په معارفو کې د هغو په اړتیا به همکاري ورسره کوي. ورپسې د چارو ادارې مرستیال نعمت الله سایر د خان شهید د کورنۍ په استازیتوب د شهید حشمت خان خلیل کرزي زوی صفي الله ته د غازي وزیر محمد اکبر خان عالی دولتي میډال او نوموړي شهید ته د ولس شهید لقب ورکولو په هکله د جمهور رئیس فرمان ولوست. په یاد فرمان کې پوهنې او اطلاعات فرهنګ وزارتونو ته لارښوونه سوې وه چې د لوګر په سرخاو کې یو ښوونځی او په کابل کې یوه څلورلاره د شهید په نوم ونوموي. جمهور رئیس محمد اشرف غني د شهید حشمت خان خلیل کرزي د دویم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل: نن موږ د دې دپاره دلته نه یو ټول سوي چې یوازې غم شریکي وکړو. نن ځکه ټول سوي یو چې ژمنه وکړو
چې د شهید خان ارمانونه به دې وطن کې پلی کېږي. جمهور رئیس ویل د شهید اشمت خان خلیل کرزي د ښه درک کولو لپاره د خوشحال بابا د دستارنامې او بازنامې لوستل اړین دي. که غواړئ چې اشمت خان درک کړئ، دستارنامه او بازنامه د خوشحال خان ولولئ. خانی په یارانه ده، خانی په خیل ده. او خان شهید هره ورځ ټول ولس پسې ګرځېده، ځکه داسې کورنۍ کې روزل سوی و، داسې مکتب کې روزل سوی و چې ولس ته ژمنه تر ټولو اوچته وه. محمد اشرف غني د اشمت خان خلیل کرزي سخاوت ته په اشارې وویل: محترمه مور ما ته وویلې چې وخت چې دهقانانو غنم راوړل، ده ویلې غنم دی اما کور کې حرامي، ټول به یې برته ویشل. دا د ده سخاوت و. دغه سخاوت ده چې نن به موږ او تاسې ټول کې یو بل سره. د خان لاس هم ایوان هم انسان ته رسید. مگر له ټولو نه زیاتره د خان لاس غریب سړي ته، بېوزلي ته، بې قدرته سړي ته و. جمهور رئیس د خان شهید د اولادونو وړتیاوې وستایلې او زیاته یې کړه: زه افتخار لرم چې د لونې او د زوی د ډېر لوی استعداد خاوندان دي. یوه لور یې یو شعر یې لیکلی: په ټول د اماراتو د تیارې په رقابت کې اول مقام یې وګڼم. د هیواد جمهور رئیس د خان شهید په اړه یادونه وکړه چې شهید خان د خانی مکتب له خپل شهید پلار او شهید ترنه زده کړ. اول وار د خلیل خان قصې ما له پلار و ترنه مې واورېدل، ځکه بندیخانې کې دوی سره یو ځای. اما دوم یو خاص کالی ایجاد کړي و چې بل چا نه درلودل. یو خاص کمیس و پرتوک د خانو چې واقعا اوس مدل سوی، او شهید خان همغه کالی یې واغوستل. محمد اشرف غني د خان شهید د روزنې په اړه وویل: که شهید خلیل خان درس د جرأت و د میلان ورکه، شهید عبدالله خان درس د تدبیر ورکه. پیگه شهید عبدالله خان همیشه انتخابات گټلی و قندار کې مرجعیداد نه درو. دوی عزت په پیړیو کې له دې نه و چې مشرتابه یې منل سوی. او شهید خان دغه مکتب کې و، ځکه ځان ولایتي شورا ته کاندید کړ، ځکه یې په ډېر لوی اکثریت وګټله، او ځکه یې باور و چې یوازې ایموږ دودیز خانی نن کار نه کوي، باید اصلي سیاست کې ننوځو. او په دې طریقه و چې ټول ولس ورباندې ټول سو. جمهور رئیس ویل خان شهید د حکمت خان روزونکی او د ده لپاره سپر و. بل خاصیت یو خاص لیونۍ مینه وه حکمت خان سره. د دې ورور دپاره دی همیشه سپر و، دی همیشه سنګر و، او د ټینګ باور درلود چې حکمت خان کې دا استعداد ده چې مخې لاړ سي. مگر د خان درس برته حکمت خان ته دا جرأت، دا متانت او دا ژمنه ورکړې چې د افغانستان دپاره خدمت وکړي او مننه له خدمت. جمهور رئیس غني له تحمیلي جنگونو راوتل او باعزته سولې ته رسیدل حتمی وبلل. ارمان صلح تنها ارمان خان شهید نیست، همه ما اولین و آخرین ارمانی ملت صلح پایدار است. او دی که ضروره ده چې بیام ایموږ یووالی، ایموږ اتفاق ټول په ځای تر چې موږ وکړی سو دا ارمانونه ترسره.
محمد اشرف غني وویل دښمنانو ځکه خان شهید کړ چې د ده په وجود کې د افغانستان پرمختګونه او د ده ملي ارمانونو ته رسېدل نسو زغملی. هغه اشخاصو چې دا شوم کار وکړ پیدل چې د خان په موجودیت کې افغانستان هغه ارمانو خواته ځي چې موږ او تاسې ټول باور لرو. نو ټولو موږ او تاسې باندې اوس لازمه ده چې بیا ژمنه وکړو چې دی نه هیرو او د ده ارمانونه نه هیرو. دی به همیشه ایموږ په وطن کې د ولس شهید ځکه یي چې د شهیدانو ټولو ارمانونه باید ایموږ په لاس راسي. همدارنګه اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د خان شهید په اړه وویل شهید حشمت خان خلیل کرزی مې نه ولیدلی خو د ده د میړانې اتلولۍ او کارنامو ستاینې مې اورېدلې وې. ما ورسره نه ولیدلی، دا فرصت پیدا شوی نه و، خو د ډېری خلکو څخه د دې د کارنامې د ده د صفتونو په هکله د ده د میړانې د ده د سخاوت کور یې دروازه یې خلکو ته خلاص، غریبانو ته خلاص، د ده د مینې وطن سره د ده د مینې د ولسونو سره او د ده مینې د تعلیم او تربیه دپاره تمام از این قصه را از زبان مردم غریبی شنیده بودم که در جای دیگه حرف از اونا را هم کسی نمیشنوه. ډاکټر عبدالله شهیدان د ملت ګډ ویاړونه وبلل. شهید سبب وحدت ملی، سبب اتفاق کشور و سبب قوت کشور ماست و سبب قوت سرزمین ماست. شهیدان هم تقسیم نکنیم در بین خود. شهدا افتخارات مشترک همه ملت و مردم افغانستان هستند و یادآوری از یکیشان و تجلیل از یکیشان و قدردانی از یکیشان ارزش‌گذاری به خون همه شهدای افغانستان است. همدارنګه د غونډې په بله برخه کې ذبیح الله مجددي د شهید حشمت خلیل کرزي په اړه د جهادي رهبر حضرت صبغت الله مجددي پیغام ولوست او قومي مشر څارنوال محمد عیسی خان د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد او بریالي هلمند د خان شهید د شخصیت او کارنامو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د علماو سرتاسري شورا غړي مولوي جوره د شهید حشمت خلیل کرزي د دویم تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې د پای دعا ولوسته.